په سویل ختیځ زون کې پکتیا ولایت هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د غواګانو ساري ویروسي ناروغۍ پکې د دې ولایت مالدارانو ته ډیر زیانونه اړولي او د دې ناروغۍ له امله د خلکو ګڼ شمېر غواګانې تلف شوي دي. د پکتیا ولایت د غواګانو فارم لرونکي وایي چې اوس له نیکه مرغه د ناروغۍ یو څه کنټرول شوې ده، خو په خبره یې چې په لومړي سر کې دوی له ډیرو ستونزو سره مخ کړي وو او زیاتوي چې د پکتیا ولایت په مرکز او څو نږدې ولایتونو کې لا هم دا ویروس فعال دی او د خلکو ډېرې غواګانې پرې اخته شوي دي. په د خروار کې، په د ګردیز کې، په د خټاوه کې او خپل مرکز ګردیز کې، په رود کې، په احمد آباد ولسوالۍ کې دلته ډېر نقصانونه خلکو ته ورسول. چا سه یوه غوا یو مړه سوه، چا سه دوه مړې سوې او په دې کې چا کومک نه ده کړی اوسه پورې. دا مرض دلته ځای په ځای پیدا کېده، په کور کې دغسې و چې خلکو خپلې ځاني غواګانې ساتلې وې، هغو ته هم دغه صدمه رسېدلې ده او داسې ځای کې نه و چې منډي کې به 2 غواوې نیولې، په اطراف کې تر 100-200 هم زیاتې نیولې. د پکتیا ولایت مالداران وایي تر دې دمه له دوی سره د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا هیڅ ډول مرسته نه ده شوې او نه هم د دې ویروس په تړاو د واکسینو یا دوا په برخه کې د دوی لاسنیوی شوی دی. موږ ته اوسه پورې هیڅ نه مرسته کړې، صرف یو دوکتای نیګوانې راغلی، هغه خو د چا یوړه نه د ویر په مرسته کړې، نه د نیګوانو مرسته کړې، نه د دوا مرسته یو پمپ والا راغلی و خالي لګ له پاشي وکړه، نورې موږ سره مرسته نه ده کړې. باید حکومت دې ته پام وکړي، موسسات دې ته پام وکړي، د خلکو سره کومک وکړي. خلک دا مالونه دي زراعت دا خو ډېر بیا مال د مرض سره د نور داسې مشکلات بیا راځي چې د مخنیوي نه کې حکومت کومک ورسره ونه کړي. باید د هر زراعت سره د مال والا سره باید کومک وشي. د پښتنه اوسېدت خو هېڅ نه پوښتنه شته، دا څو کاله کېږي زه دا منډۍ مې نیولې ده، هېڅ پوښتنه نشته، نه دا ته څوک هیات راغلی، څوک راشم بېرته ولاړ شي، هېڅ کومک نشته. د پکتیا ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست بیا وایي چې په نږدې وخت کې به په ټول ولایت کې د دې ناروغۍ د وقایې په خاطر د واکسین ویش پیل شي او همداراز زیاتوي چې دوی په پلان کې لري هغه کورنۍ چې اقتصادي وضعیت خراب وي او متضرر شوي وي دوی به ورسره په بدل کې د چرګانو او غنمو د ویش مرسته وکړي. موږ د دوی لپاره لازم تدابیر لرو. همدارنګه بعضې کانټر پارټ ادارات یا همکار ادارات چې وزارت ریاست سره کار کوي دوی به 15,000 لوی څاروي چې هغه غواګان دي او خوسکي دي دوی واکسین کوي. سره سروې روانه ده په مرکز کې په 580 کورو ته موږ چرګان ورکوو، هغه خلک چې متضرر شوي دي. همدارنګه غنمو توزیع کوو ورته. LSD یا د غواګانو د لړمۍ ناروغي په داسې حال کې د هیواد د څو نورو ولایتونو ترڅنګ د سویل ختیځ زون ګڼ شمېر مالدارانو ته زیانونه واړول چې په ټول هیواد کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او دا ولایتونه بیا تر دې وړاندې طبیعي پیښو هم ځپلي دي چې د سیلابونو ترڅنګ پکې زلزلې هم ګڼ شمېر خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي وو. عزت الله احمدزی CMG پکتیا.